د افغانستان پهلوان شیرخان ولی د پښتونخوا پهلوان خان بابا ته چیلنج ورکړی دی. دوی به چېرته کشتي کوي یعنی پهلواني به کوي. که د چیلنج ویډیو کتل غواړئ او په مکمل تفصیل ځان پوهول غواړئ نو همدلته راسره پاتې شئ او له نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره پشتو پوسټ چینل هم سبسکرایب کړئ. دوستانو د پرون راهیسې موږ ویډیوګانې ګورو چې په سوشل میډیا باندې خلک شیر کوي او وایي چې خان بابا به د افغانستان شیرخان سره مقابله کوي او پهلواني به کوي. دوستانو د شیرخان باره کې موږ معلومات وکړل او انټرویو مو وکتله چې هغه پکې مخکې ویلي و چې زه به پاکستان کې اوسېدم. په 2010 کال کې موږ افغانستان ته راغلو یعنی خپل ملک خپل وطن ته راغلو او بیا د علاج دپاره زه انډیا ته لاړم یعنی هندوستان ته لاړم او هلته بیا ډېر زیات مشهور شوم ځکه چې لوړ قد مې لرلو. د هغې نه پس ډېر خلک شیرخان سره ویډیوګانې جوړوي او د هغه انټرویو هم کوي چې د پښتونخوا یو مشهور شخصیت چې ځان ته پهلوان وایي چې خان بابا نوم یې دی هغه سره هم یو ویډیو اوس راغلی ده او په ویډیو کې دواړه داسې ښکاري لکه پهلواني چې کوي. خو خان بابا ورته وایي چې ته زما حجرې ته راغلی او زه به تا سره دلته نه بلکې د پېښور په یو مشهور سټیډیم کې مقابله کوم. موږ به هم د دوی دواړو د مقابلې انتظار کوو خو زه په دې نه پوهیږم چې شیرخان د کوم وخت نه پهلوان شوی دی ځکه چې نه خو د هغه انداز د پهلوانانو دی او نه هغه پهلوان ښکاري ځکه چې د هغه څومره هم انټرویوز راغلي دي او موږ وکتل نو هغه پکې داسې څه ذکر نه دی کړی چې هغه پهلواني کوي او یا څه اکسرسایز ورزش کوي. د دې نه پس ډېر خلک په همدې ویډیو باندې کومه چې د شیرخان او خان بابا شیر شوې ده خپل نظرونه لیکي. څوک پکې د خان بابا طرفداري کوي څوک د شیرخان افغان طرفداري کوي او ډېر خلک پکې داسې هم دي چې دوی پسې بد رد لیکي. نو قدرمنو د هر سړي خپل ژوند دی هر څوک په خپله طریقه خپل ژوند تیروي. هیڅکله هم نه دي پکار چې د یو چا په ژوند باندې تنقید وکړو. دوی خوشحاله دي چې پهلواني کوي موږ هم دوی له داد ورکوو او ډېر خوند به وکړي چې دا پهلواني په یو ښه او ښکلي انداز کې ترسره شي. د هیچا حق نه جوړیږي چې چاته بد رد او کنځل ولیکي. دوستانو د پښتو پوسټ دا ویډیو تر همدې ځایه وه. مننه مو کوم چې تاسو خپل قیمتي وخت وویستو او موږ سره مو دا ویډیو تر اخره وکتله. په آینده کې د پښتو پوسټ معلوماتي ویډیوګانو او په زړه پورې خبرونو نه ځان خبرولو لپاره زموږ چینل پښتو پوسټ سبسکرایب کړئ. ډېره ډېره مننه.